د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر قزاقستان کې د یاد هیواد د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر سره په لیدنه کې د اقتصاد او سوداګریزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي په دغه لیدنه کې دواړو لوريو دوه مهم سوداګریز سندونه هم لاسلیک کړي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستې پروګرام وایي اټکل کېږي چې تر 2018 کال پورې به د افغانستان 50 سلنه وګړي په ښارونو کې ژوند کوي، خو دغه هیواد ښارونه لا هم دومره چټکې پراختیا لپاره چمتو نه دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستې یا یو ان هابیټات وایي په 1950 کې یوازې 15 سلنه افغانان په ښارونو کې اوسېدل، په 2022 کال کې دا شمیره 25 سلنې ته رسېدلې او اټکل کېږي چې تر 2018 کال پورې 50 سلنې ته لوړه شي. د پاکستان د ایچ آر ال شرکت مسؤلونو د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت له مرستیال سره لیدنه کې په افغانستان کې د برېښنا تولید، د سیمنټو تولید، ساختماني چارو او کاني موادو کرنې په برخه کې پانګون لپاره خپل لیوالتیا څرګنده کړې ده. د یاد شرکت مسؤلونو د صنعتي پارکونو په ډیزاین او رغولو کې لیوالتیا ښودلې او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به د معیاري صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره هڅې وکړي. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایت اورېدو وزارت وایي چې محتسبونو د بلخ او فاریاب ولایتونو کې د اسلامي شریعت خلاف کړنو یعنې کوډګرۍ په تور درې کوډګر چې د سحر اړوند توکي هم ورسره ونیولي دي. چارواکي وایي له کوډګرۍ، غولونو او عقیدي انحرافات سره مبارزه د فعالیتونو له لومړیتوبونو کې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې اسلام آباد او واشنگټن له ترهګرۍ سره مبارزې په اړه تازه خبرو اترو کې پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی. پاکستاني چارواکي وایي د خبرو اترې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ پر وړاندې د چارو موقت همغږي کوونکی ګیریګوري ډي لوګروفس ترمنځ شوي دي. او پر غزه د اسرایل په تازه هوایي او ځمکني بریدونو کې لږ تر لږه 11 فلسطینیانو ژوند لاس ورکړی او د حماس مشر قاهرې ته رسېدلی دی. د راپور له مخې اسرایلي الوتکو او ټانګونو تېره شپه د غزې ښار ختیځو برخو کې بریدونه کړي او په دغو بریدونو کې یا د مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپور له مخې د حماس مشر خلیل الحیي د امریکا لخوا د وړاندې شوي اوربند د پلان په تړاو د خبرو لپاره د مصر پلازمینې قاهرې ته رسېدلی دی.